نبی علیه الصلاة والسلام نه تپوس شو ماذا یتقى من الضحایا چې قربانو کې چې موږ ساوري اخلو کم قسم قربانونه ځان بچ کو د هغې نه ځان بچ کو هغه نخلو. فاشار بیده نو نبی علیه الصلاة والسلام خپل لاسونه مبارک سره داسې اشاره وکړه فقال اربعا وصلور قسم دي ای که اولنی دا د العرجاء والبین ضلعها هغه ساوري چې هغه داسې ګډ دی چې د هغه ګډوالی بلکل ظاهره دی. څلورو خپو کې یوه خپه یې ګوډه ده دومره ګوډه ده چې هغه په ځمکه باندې لګولی نه شي چې کله رواني دغه خپې سهاره نه شي اخیستی بیا د دغه ساوري قرباني نه کېږي. که معمولي ګوډ دی چې دغه خپه لګي او دی روان دی دې سره سهاره اخیستی شي نو بیا د هغې ساوري قرباني به کېږي. والعوراء والبین عورها دویم دغه دا دی چې د هغې نه ځان بچ کوی کاڼیا ساورې چې د هغه کاڼیاتوب بلکل ظاهره دی د هغه نظر د 2 حصو نه زیات چې کوم د هغه تلی دی 3 حصه نظر پاتې دی نو بیا د هغه قرباني نه کېږي یا بلکل کاڼیا دی د هغه قرباني نه کېږي لیکن هغه ته په سترګې باندې څه ښکاري نو بیا د هغه قرباني هغه کېږي. یا بینګا دی بینګا هغه ته ویل کېږي چې یو شی ورته 2 ښکاري هغه ته هم قرباني بیا د هغه جایز ده نو سترګې د هغه هم برابر وي. او دریم نمبر فرمایي والمریضة والبین مرضها هغه ناجوړه ساورې چې د هغه مرض هغه ظاهره دی بیماري مختلف کېدی شي د غاښونو بیماري ده نو غاښونه د هغه خوراک سره دومره سولېدلي دي چې اوس په خوراک نشي کولی واښه نشي خوړی بیا د هغه قرباني نه کېږي او که نه خوراک پې کولی شي نو بیا د هغه قرباني هغه کېږي. یا مات شوي دي ختم شوي دي هغه قرباني نه کېږي. سترګې کې مرض نو هغه ما ووایي چې دومره مرض 3 حصې نه هم زیات دی هغه دغه تلی دی نظر تلی نو بیا د هغه قرباني نه کېږي. دغه شانته غوږونه دي یو ساورې داسې دی چې هغه پیدایشي غوږونه نشتي یا د هغه غوږونه کټ شوي 3 حصې نه زیات نو د هغې قرباني هغه نه کېږي. ښکرې دي ښکر د ویښ نه وتلی ختم شوی دی لاندې ګوده چې کومه دا یو له پاسه هغه اډوکې غوندې یو لاندې اصل ښکر دی دا د ویښ نه مات شوی دی نو د هغه قرباني هغه نه کېږي. صرف له پاسه هغه اډوکې ته نوتلی دی لاندې ښکر اصل شی نو بیا د هغه قرباني هغه کېږي. ژبه ده 3 حصې نه زیاته ژبه کټ شوې ده نو بیا د هغه ساوري قرباني هغه نه کېږي او که 3 حصې نه کمه کټ شوې ده نو بیا د هغې ساوري قرباني هغه کېږي. لکۍ ده لکۍ 3 حصې نه زیاته کټ شوې ده نو قرباني د هغې نه نه کېږي او که 3 حصې نه کمه کټ شوې ده نو بیا د هغه ساوري قرباني هغه کېږي. کم ماده ساورې دی یعنی هغه میخه ده بیزه ده ګډه ده غوا ده اوښه ده نو که د هغو تی برابر دي دواړه تی څلور واړه تی برابر دي 2 چې واړه دي لکه ګډه او بیزه دي هغې 2 تی برابر دي نو بیا قرباني کېږي. که نه یو تی وچ شوی دی د بیزې او د ګډې او 2 تی وچ شوي وي د اوښې یا د میخې او د غوا نو بیا د هغې ساوري قرباني نه کېږي. دومره معمولي ګوټ شوی دی چې پی پکې ته راوځي نو بیا د هغې قرباني هغه کېږي. یو ساورې داسې دی بیزه ده یا ګډه د هغې تی سرونه الوتې دي نو که د بیزې او د ګډې یو تی سر الوتی دی نو هغه قرباني نه کېږي او د میخې د غوا د اوښې 2 تو سرونه الوتې دي نو هغې قرباني بیا نه کېږي. دغه شان جسماني لحاظ سره کمزوری دی دومره کمزوری شوی دی چې هغه مرض بلکل ظاهره دی په لارې باندې تلی نه شي خارښ پرې لګېدلی دی مرض دننه جسم ته ننوتی دی نو هغه قرباني نه کېږي. انتهایی لاغر شوی دی کمزوری دی اډوکې پکې ښکاري یا بیماره دی دومره بیماری کمزورتیا دی وجه نه دننه اډوکو کې دننه مغز نه دی پاتې شوی نو د هغې قرباني هم نه کېږي. نو معلومه دا شته چې ساورې هغه په غسته پکار دي چې هغې باندې ستا نظر خوږ شي دا ستا محبوب مال شو دا تا ته خوښ مال شو او دغه خوښ مال چې ته د الله په لارې کې بیا قربانۍ نو الله تبارک و تعالی تعالی د هغې باندې بیا اجر راکوي بیا په د هغې لپاره هغه فضیلتونه دي. یو ساورې داسې دی چې هغه خنسا دی خنسا بعضې ساورې داسې چې هغو کې دی نر او د مادې دواړه هغه دغه موجود دي نو بیا د خنسا ساوري قرباني منه کېږي. یو ساوري د جلاله ویلی کېږي جلاله هغه ساورې دی
چې هغه ګندګي خوري او هغه ناپاک شیزونه خوري، نجس شیزونه خوري، دغه جلاله ساوري قرباني هم نه کېږي. البته که تا کور ته راویشته سرز دې وتړو هغه من تا پاک خوراک وخورو بیا د هغې قرباني کېږي. او که ډایرکټ دغه شان دې راویشي چې ګندګۍ منه مخته شوی دی نو د هغه قرباني هغه نه کېږي. نو تاسو چې ساوري اخلئ نو دې لحاظ ته ګورئ، عمر لحاظ ته هم وګورئ او دې سره سره د هغه جسم ته هم وګورئ. او د هر کال زه بیانوم خو هغې نه باوجود بیا هم تا اکثر خلک ټلیفونو کې ساورۍ موږ اخیستی دی خو د هغه کې دا مسله ده موږ راویشتو د هغه لکۍ کمه ده، موږ راویشتو اوس د هغه غاښونو کې دا مسله ده، موږ راویشتی دی لکه نه غوږونو کې دا مسله ده. نو بیا وروستو زما د خولې نه وباسي دې ووایي چې دا جایز ده بس موږ معمولي سي موږ ته ویل دي نو چې مخکې زه بیانوم 2 هفتې مخکې ما شروع کړي، میاشت مخکې مې شروع کړي چې دا ساورۍ ما اخلی بیا هغې منه څوک عمل نه کوي. 15,000 روپۍ ارزان میلاویږي رایولي او وروسته بیا ټلیفون کوي چې اوس مولي صاحب دا ووایي چې بس دا جایز ده د دې قرباني کېږي. نو چې کوم ما بیان کړ د هغې قرباني نه کېږي. او د دې نه علاوه چې کوم معمولي بیماري ده داغ په لګېدل دی نو هغه نو عیب نه دی د هغې قرباني هغه کېږي. نو لحاظه ساوري عمر ته هم ګورئ او ساوري عمر سره سره د هغه جسم لحاظ ته هم ګورئ. بعضې خلک دا وایي دا د منډۍ ساورۍ موږ راویشتی دی او د منډۍ والا چې کوم دی دا ښه ساتلی شوی دی. کور کې چې کوم موږ څخه سخوټی دی یا سخی ده دا جوسۍ کې د هغې نه غټ دی خو عمر یې لغونې کم دی نو 1.5 کال دی یا د 2 کاله عمر لا پوره شوی نه دی. نو ساوري کې صرف ګډو کې رعایت دی، ګډ او ګډې کې، باقي میخې کې یا غوی کې هغه د منډۍ دی که د کور دی 2 کاله عمر والا شرط دی. ورې که تاسو وایي دا جوسۍ کې ډېر ښه دی کور کې هغه خو وړوکی دی 2 کاله عمر یې دی لیکن هغه وړوکی دی او دا چې کوم دی دا منډۍ نه راویشي د جوسۍ کې غټ دی، جوسۍ کې غټ دی لیکن د ده یو شرط پکې هغه نه دی پوره، د عمر برابر نه دی، لہذا دغه ساوري قرباني بیا نه کېږي. د دې ساورو نه بیا ځان بچ کوئ. او بیا د مهنګایۍ دور کې تاسو ساوري اخلئ انتهایي ګران او هغې کې عیبدار واخلئ نو د هغې نه فایده څه ده؟ الله تبارک وتعالی خو هغه قبلي چې هغه خوشنما وي او هغه ظاهري صورت دی هغه هم ښایسته وي، تا ته خوښ ولګي او کور والو ته خوښ ولګي نو الله تبارک وتعالی ته به هم خوښ وي. او که نه ستاسو د زړه مات دی هډوکې پکې راوتي دي ګډ وډ دی عیبونه دي پکې نو چې تا له خوښ نه دی نو الله له به څه خوښ شي. نو لہذا د دې څیزونو خیال ساتل پکار دي. نبی علیه السلام مدینې منورې ته چې کله راغی مسلسل 10 کاله قرباني کړې ده، 10 کاله وخت کړي مدینې منورې کې او په دې 10 کالو کې یو ځل قرباني نه ده پرېښې. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه دا وه چې 2 ګډان به حلالول، یو خپل طرف نه او بل د امت طرف نه. لہذا امت له هم پکار دي چې خپل ځان لپاره قرباني کوي، نو خپل مشرانو لپاره خپل پیغمبر لپاره هم کو چا توفیق الله ولا وکړي نو هغو لپاره پکې حصه اچول پکار دي. کور کې یو ساورۍ راویشتو عمر د هغې پوره دی نو ټول پکې خپل نیتونه کولی شي 7 کسانو پورې، د 7 کسانو پورې نیت هغه شاملېدی شي، پلار لپاره هم کولی شي، مور لپاره هم کولی شي، خور لپاره هم کولی شي، ماما لپاره هم کولی شي، صحابه کرامو لپاره هم کولی شي، نبی علیه السلام لپاره هم کولی شي. خو شرط والا دا دی چې قرباني صحیح کوئ. یو کس ما ټلیفون وکړي زه خپل مور او پلار لپاره قرباني کوم او دا کېږي که نه کېږي؟ نو ما ورته جواب کې دا ووایي که ستا مور او پلار په خپله جدا جدا صاحب نصاب دي نو هغو باندې جدا جدا قرباني لازمي ده او ته ځان له صاحب نصابي نو تا باندې جدا قرباني لازمي 3 قربانیان شلې. او که ستا مور او پلار غریبانان دي ته مالدار یې نو بیا د هغو طرف نه مه کوه تا باندې واجب دي هغو باندې واجب نه دي، بیا خپل ته ځان وکړه. او که ته مالداره نه یې پلار دې مالداره دی هغه څه که صاحب نصاب دی نو بیا ته هغه سره تعاون وکړه او د هغه خپل مال هغه له ورکړه چې هغه قرباني په اسانتیا سره وکړي. نو ډېر خلک دا خیال دی چې بس یو قرباني وکړو هغه مو ټول له کافي ده، یو حصه واچوله نو یو حصې لپاره به کس منتخب کوئ دا د چا ده چې دا زما ده که دا مې د پلار ده
که دا مې د مور ده که دا د مړي ده که د ژوندي ده سړی نه دی معلوم د انګور ده د خور ده د ښځې ده چا طرف نه دا قرباني سړی منتخب کوئ یو برخه اچولې ده بس زمونږ قرباني شته د چا طرف نه دا سړی نه دی معلوم داسې قرباني چې سړی نه دی معلوم د چا طرف نه شله او بعضې پکې دې غلطۍ کړي چې زما پلار مشر دی لهذا دی به قرباني کوي هغه له پیسې ورکړې هغه قرباني وکړله مالداره ته به خپله یې و تا باندې لازمي او تا پلار لپاره وکړو تا باندې خو واجب پاتې شلو نو د دې خبرو خیال ساتئ ته صاحب نصابي خپل طرف نه وکړه اوس تا څخه مال زیات دی مور پلار نه وکړه داسې هم کولی شي یوه برخه کې ده دواړو ثواب مور ته پلار دواړو ته وبخه داسې هم کولی شي یوه برخه کې ده او مور ته او پلار ته صحابه کرامو ته مشایخو ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول نیت پکې ټولو طرف نه یو قرباني زه کوم او کولی شي لیکن چې خپل طرف نه کوي بیا به یو قرباني ادا کوئ دغه شان د ډېر خلکو ساوری واخلي نو بیا د هغې څه ورته نه معلومه کم څه کم 20 حصه لازمي ده غټ ساوری چې واخسته نو 20 حصه لازمي ده مثال کے طور پر یو کس داسې دی چې هغه 20 کسانو ساوری واخسته 20 کسانو او هغه باندې راغلي 10,000 روپۍ د مثال په توګه 10,000 روپۍ راغلي دا وي دا یو کس په کوم دی یو نیمه حصه واخلي دا یو دی نیمه واخلي باقي 15 پوره واخلي داسې قرباني بیا نه کېږي یو حصه به لازمي دا خو اته حصې شلې یو نیمه د یو شله او دا نیمه د بل شله 15 چې کوم دی هغه نور شلې داسې بیا تقسیم صحیح نه کېږي 20 حصه پکار ده کم څه کم 15 کسان شریک شوي دي 15 حصه 4 کسان شریک شوي دي 4 حصه 3 شریک شوي دي 3 حصه دا سره چې دا 3 کسانو ساوری واغستو او هغه دا ووي چې دا 4 به دې کې قرباني زمونږ شي یو ستاسو هغه جو صحیح دا نه صحیح دی لیکن پیسې دې هغه نه پوره واخله او هغه ته وایي چې صاحب کې نیمه حصه شله باقي شپږ نیمې زمونږ شلې پنځه نیمې زمونږ شلې دا نیمه ګورې پکې نه چلېږي نیت په هم صحیح کوئ او قرباني ساوری ته به هم ګورئ دا عظیم عمل دی او الله تبارک و تعالی ته انتهایی محبوب دی الله تبارک و تعالی ته غوره دی الله په دې باندې ډېر غټ اجر راکوي دنیا کې هم د هغې بدله راکوي آخرت کې هم د هغې بدله راکوي نو لہذا بیا ساوري ته کتله پکار دي او د قرباني صرف موږ باندې نه ده قرباني دا د آدم علیه السلام نه را روانه ده چې ته ځان بوج ګڼې الله تبارک و تعالی په شپږمې سپارې کې فرمایي واتل علیهم نبأ ابني آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر آدم علیه السلام د دو زامنو خبر دو تورکا دغه حال قصه ورته بیان کا کله چې آدم علیه السلام دو زامنو قربانی وکړه اذ قربا قربانا حابیل او قابیل دواړو قربانی وکړه فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر د یو نه قبول شله او د بل قبول نشله یو الله قبول کړل د دې بل قبول نه کړل او دغه وجه دا وا قربانی د دې وجه نه کړی و چې آدم علیه السلام چې الله تبارک و تعالی دنیا ته راولېګو او حضرت حوا یې ولا ورکړل د دنیا کې دا نسل الله مخه ته خورول غوښتلو نو هغه زمانه کې نور انسانان خونو نو هر کال به الله تبارک و تعالی آدم علیه السلام لا جوړه بچي ورکول یو الک یو جنۍ خو قانون دا کې خدای چې کم بچي یو ځای پیدا شوي د دور یو بل کې نکاح نه کیږي آینده کال چې کوم دو بچي پیدا شول سګنی کال الک د آینده کال جنۍ یا سګنی کال جنۍ آینده کال الک د دوه ځل کې بیا نکاح کیږي کم چې یو ځای پیدا شي د دوه نکاح باندې کیږي کم چې آینده پیدا کیږي یا یو مېز کې کال فرق دی نو یو بل مخالف بیا نکاح کیږي سګنی الک آینده کال جنۍ یا سګنی جنۍ آینده کال الک دوه یو بل کې نکاح کیږي نو قابل سره چې کوم خور پیدا شله دا خیسته وا او حابل سره چې کوم پیدا شله غلط بد صورت وا نو قابل له پدې باندې قار راغی زبر د قادر سره نکاح کو زمانه کا د قادر خپل خور سره وکي آدم علیه السلام دی هغه نه منو کو چې دا جایز نه ده سم کوا هغه نه زده قشان د کومه آدم علیه السلام ته کته نه څنګه داسې قرباني وکړي چې څوک پدې کې رختیا ونی وي په هغه باندې الله به قرباني قبول کی پته ولګي نو دواړو قرباني وکړل
نو د قابیل په زړه کې هغه اخلاص نو او د حابیل په زړه کې اخلاص نو الله تبارک وتعالی د حابیل قرباني قبول کړله او هغه زمانه کې د قبولیت نښه دا وه چې اسمان نه به اور راته یو ځای کې به سوری کېښودو موږ لا تاسو له خو اسانتیا ده سوری حلال کړو په خپله یې وخورو ثواب هم میلاو شي غوښه هم وخورو الله موږ باندې اسانتیا را پیدا کړې ده لیکن مخکنو امتونو کې دغه شی نو سوری به حلاله او بیا به یې پرېښېدو اسمان نه به اور راغی د چا سوری به چې اوسېزو بس هغه قبولیت علامت او چا پسې به چې اور نه راته هغه به د قبولیت علامت نو چې د قرباني قبول شوې نه ده نو د حابیل هغې پسې اور راغی دا نښه وه د دې خبرې چې د قرباني قبول شله او د قابیل والا قبول نه شله قابیل بیا د هغې د وجې نه خپل ورور ووجو انما يتقبل الله من المتقین الله د متقیانو نه اخلاص وي زړه کې دننه د هغه قرباني قبلي زما زړه کې اخلاص او بیا الله بل ځای کې فرمایي ولکل امة جعلنا منسکا لیذکروا اسم الله علی ما رزقهم من بهیمة الانعام الله هر امت لپاره دا طریقه مقرره کړې ده چې د الله چې کوم دوله ساوري وکړي دي په هغې باندې چوړکۍ راکاږي هغه باندې ذبح ووي هغه د الله په نوم باندې هغه ذبح کړي فإلهکم اله واحد ستاسو معبود یو دی فله اسلموا لهذا هغه ته خپل ځان تابع کړئ د هغه رضا لپاره قرباني کوئ د هغه رضا لپاره بیا قرباني شروع کړئ وبشر المخبتین هغو لپاره بیا چې کوم دی هغه الله طرف نه زیري دي نو قربانۍ کې اخلاص لازمي دی او دا بوج په ځان باندې نه ګڼئ دا مخکنو امتونو کړې ده په ابراهیم علیه السلام قصه به تاسو اورئ او قربانیان یې کړې دي